د افغانستان لنډ تاریخ. لیکوال علامه عبدالحی حبیبی، ژباړن عبدالودود کرزی. څلورمه برخه د کاوی کیان کهول. کوي یا کاوی په ویدي ژبه او اوستا کې د پو پاچا امیر په معنا دی، چې د اوستا له مخې کوي د پهلوي یا کې د بلخ او د اوسني افغانستان شاوخوا د پخوانیو پاچاهانو له لقب سره یو ځای و، خو د دې هېواد لویدیځې خواته نه استعمالېده. د کوي او کې کلمه د بلخ د هغو پاچاهانو د نومو په سر کې ګورو چې د پشتادیانو تر کهال وروسته پاچاهۍ ته رسېدلي دي، او د دې ځمکې شاهي پرتم یا شاهي پر د کوئم خورنو په نامه په دوی اړه لري. په دري ژبه کې کی په کیان جمع سوی دی، او دا کهول یې په شاهنامه او نور کتابونو کې کبان، کیانیان او کیانی یاد کړی دی. د اوستا له مخې د دې کورنۍ لومړی پاچا کیواته نومېده، او ده ته یې کوي کواته یا کیکباد وایه، چې د سیستاني پهلوان رستم د پلار په غوښتنه د البرز په غره کې د بلخ سهیل ته پر تخت کښېناست، او دې خلکو د هوسایي، آرامۍ او نیکمرغۍ سبب سو. عادل پاچا و، 15 کاله یې پاچاهي وکړه. فردوسي دی د فریدون له توکم څخه ګڼلی دی. تر کیکباد وروسته په اوستا کې د کی ایپو، کی ارشن، کی بریشن، کی پیشن نومونه هم راغلي دي چې د ده اولاد دی، خو د هغه په باره کې راغلي افسانې کمزوري دي او پخوانیو کتابو کې هم زیات شهرت نه لري. تر کیکباد وروسته یې زوی کوي اوسن یا کیکاوس د بختي پر تخت کښېناست، چې د اوسن معنا هیله یا خوښي ده. د ده له غیر ودریایي یا پردیو عناصرو سره چې د حماسي روایاتو له مخې د اوسني ایران په شمال کې د مازندران په ځنګلونو کې اوسېدل، جنګونه وکړل او پر هغوی یې بری ترلاسه کړ. په اوستا کې هغه خلکو ته د بیان ویل سوي دي. څرنګه چې نوموړي غر د پوهانو د څېړنې له مخې د خراسان شمال ختیځ خواته په بلخ کې و، او کیکاوس پر هغه 7 هسکې ماڼۍ جوړې کړې وې، ځکه نو د ده داستان هم سر تر پایه د افغانستان په تاریخ او خاورې پورې اړه لري. دی له لویو پاچاهانو څخه سو چې د هند مهال د کشف سوې نړۍ پر 7 هېوادو یې حکومت کاوه، او د اوشنر په نامه یې یو پو وزیر درلودی چې په اوستا کې د پروجیره په صفت یاد کړی دی، یعنی ډیر پو او هوښیار. په پښتو کې پوره، ځیر، کامل او دقیق په معنا راځي. په اوستا کې کیکاوس ته ځینې غلطۍ او خطاوې هم منسوبې دي، لکه د همدې پو وزیر وژل او د ځمکې د ساتندویه غوایي له منځه وړل او اسمان ته د ختلو هڅه. له همدې امله کیاني پرتم یا کیاني پر له ده څخه وګرځېدی، او توراني افراسیاب ورباندې غالب سو او د ده هېواد یې ویجاړ کړ، څو چې رود سختمک یا رستم سیستاني پهلوان لښکر جوړ کړ او افراسیاب یې وشاړ. د بلخ له کیاني پاچاهانو څخه یو بل کوي سیاورشن یا سیانر و، چې تر کیکاوس وروسته پاچا سو او د بلخ واکمن پاچا و، چې د امو تر هاخوا یا توران کې له اریایي یرغلګرو قبیلو سره په یوه جګړه کې وژل سوی دی، او دی د کیکاوس زوی ګڼل سوی، چې په پهلوي او دري ادبیاتو کې د سیاوخش یا سیاوش په نامه شهرت لري. سیاوش ارینا ویجا ته نږدې یوه لویه کلا د کنګدژ د اوستا په نامه ودانه کړه، چې د جمکر د واره په څیر دویم اریایي مرکز و، او ده په توران کې د توراني پاچا افراسیاب لور چې پرنګیس نومېدله ماندینه کړه، او له هغې څخه یو سروه یا کې خسرو وزیږېد، چې تر پلار وروسته یې د پاچاهۍ تخت ونیو، او د پلار د خون اخیستو په غرض له تورانیانو سره
د خپل ننګیالي سپه سالار هوئمیا په ملګرتیا افراسیاب او د هغه ورور کریسیا وزده چې په شاهنامه کې په کرسیوز راغلی په زنځیرو کې وپیچل او ویې وژل. اوستا وایي کله چې کیاني پرتم یا کیاني پر په خسرو پورې اړه پیدا کړه نو د هغه په مرسته یې لوی کارونه وکړل. زور او قوت، مینه او ښکلا، برم او پرتم د ده په برخه وو او د کیاني شاهنشاهۍ هیوادونه یې بیرته سره ونښلول چې له همدې امله په اوستا کې د خشتري هنکریمو یعنی د هیوادو نښلونکی او یو ځای کوونکی د شاهنشاهي د رامنځته کوونکي په صفت یاد سوی دی. ترکي خسرو وروسته په بوخدي کې یوه ډله پاچاهان رامنځته سوي دي چې د نومونو په پای کې د اسپه کلمه راځي او دا بیخي باختري نسبت دی ځکه چې د بلخ ورشو د اس پخوانی روزنځای او د دې مځکې اریایي نژادو سپرو په جنګونو، یرغلونو او د دشمنانو په مخنیوي کې تل له دې اهلي څاروي نه کار اخیستی دی. د دې سیمې د خلکو ترمنځ له پخوا زمانو بیا تر اوسه د اسانو د ګلو روزنه او د سپرلۍ ورزش دود درلود. تر دې چې ځینو پوهانو مورخینو لکه دینکر په خپل پخواني تاریخ کې د بلخ د پاچاهانو یو کهول د اسپه پاچاهانو په نامه یاد کړی دی، خو په حقیقت کې دا پاچاهان د همهغو کیانیانو پایڅوړ دی. له همدې ډلې پاچاهانو نه هغه څوک چې ترکي خسرو وروسته د بلخ د پاچاهۍ پر تخت کښېنستلی په اوستا کې اسورت اسفه یا کیلهراسپ یاد سوی دی چې د ګړندي آس په معنا دی او نسبت یې کیکباد او منچوهر ته رسیږي. د فردوسي په وینا د مهر د میاشتې د مهر په ورځ یا د میزان په 14مه یې د پاچاهۍ خول پر سر کښېښود او په بلخ کې د ازربرزین په نامه یوه دوحه یا آتشکده جوړه کړه. د ساساني وختو په نورو روایاتو کې وایي چې د خپل یوه سپه سالار بخت نرسیه یا موربیه یا بخت النصر په ملتیا پر اورشلیم یرغل وکړ او هغه یې وران کړ او جهودیان یې تیت کړل. د ژوند په پای کې پاچاهۍ خپل زوی ویشتاسپه یا ګشتاسپ چې د تورېدلي اس په معنا دی هغه ته پرېښوه او په خپله د بلخ په نوبهار ننوت. ویښتان یې پرېښول، د خدای په ستاینه بوخت سو او د زردشت دین یې ومانه چې په پای کې د توراني ارجاسپ په یوه حمله کې ووژل سو. ویشتاسپه یا ګشتاسپ لوړ همته پاچا د ګړندیو اسانو خاوند، د زردشت مورید او پیر او مزدا پرست او کیاني فکر لرونکی، رښتیا کوونکی او پاک تومنه سړی و. پر خپلو توراني دشمنانو یې بری وموند او هم یې وزیر جاماسپه د اوستا له مخې شریف بډای، هیوادوال او پوه بریالی او د زردشت د لور میړه و چې د زردشتي عین تر منلو وروسته یې د هغه په خپرولو زیار ایستلی و او د ده زوی سپینتوداته یا اسفندیار چې تخمه یا تهم یا زړور صفت درلود او د ویشتاسپه ورور چې زئریویری یا زریر نومېده هم هغه کسان دي چې د زردشتي قانون په خپرولو کې زیار ایستلی دی. د اوستا په هغه نسخه کې چې په 8مه میلادي پیړۍ کې په پهلوي ژبه کښل سوې ده او په سمرقند کې ترلاسه سوې ده، داسې وایي چې زردشت د ګشتاسپ په امر د خپل کتاب 12,000 نسخې د سرو زرو په څپر کې ولیکلې او د ورهارن په آتشکده کې کښېښولې چې دا موبد د اسفندیار د بلخ بامیک په نوزاک کې ودان کړی و. همدارنګه د مویدانو آتشکده، د کروندګرو آتشکده او داسې نورې هم ګشتاسپ ته منسوبې دي چې دا دوهم آتشکده یې د ده په وخت کې له خوارزم څخه د کابلستان د روشن غره ته راوړه او د عربو تر فتوحاتو یا 101 هجري کال پورې لا هم هلته پاتې وه. د زریر زوی بستوئیري د بست ښار ودان کړ او هلته یې ډیر ژر خیراتونه وکړل او هم یې د سلطنت مخالفان چې هلته وو له منځه یوړل.
تر اسفندیار وروسته له دې کورنۍ څخه د ځینو نورو پاچاهانو نومونه اخیستلی سو، لکه وهمن سپینداتان یا بهمن اسفندیاري او لور یې همای او د عراب د هما زوی. دا پاچاهان له سیستان او هلمند په وادي کې داستانونه لري. ځینو مورخانو ځینو مورخینو دا پاچاهان له هخامنشي پاچاهانو سره ګډ کړي دي. اوستایي پهلوانان. د اوستایي فرهنګ په دوره کې سربیره پر دغو شاهي کورنیو چې مخکې یادې سوي دي د ځینو لویو پهلوانانو کورنۍ هم په دې تاریخي زمانه کې راغلي دي چې د دوی په نامه اریایي حماسې روایتونو کې ځانګړي کتابونه وو. دا کورنۍ زیاتره په اوسني افغانستان او د خراسان په سیمو پورې اړه لري، خو د زمانو او نسلونو په تېرېدو د دوی تاریخي پیښو داستاني بڼه موندلې او په دې پهلوانانو پورې ځانګړي کارونه تړلي دي چې د دې افسانو روایتونو له منځه یوه برخه تاریخي واقعیتونه لکه د پاچاهانو د کورنیو تاریخي پیښې لاسته راتلای سي. ډېر نامتو او لوی پهلوانان د سیستان له خاورې څخه پورته سوي دي چې د اوستا له روایتونو او د نورو پهلوي کتابونو له مخې د دوی نژاد د بخدي همهغه یمجم یا جمشید پاچا ته رسېده او د زابلستان د پاچا کورنګ لور مانتینه کړه چې له همدې نژاد نه سام نریمان پیدا سو چې زوی یې د ویښتو د سپینوالي په سبب د زالزر په نامه یاد سو او د پلار له پلوه د سیستان پاچاهي ورکړی سوه. دی د کابل د مهراب شاه پر لور رویدابې چې د ضحاک له نسله وه مین سو او هغه یې خپله ښځه کړه چې له هغې څخه رستم وزېږېد چې د خپل وخت تر ټولو پهلوانانو غښتلی زورور و. کک یا کوهزاد یا غرزی یا غلجي یې له زال څخه یې خراج اخیست وواژه، خو په پای کې د بهمن په وختو کې د خپل ورور شغاد په دوره او چل څا ته ولوېد او د خپل اس رخش سره په همغه ځای کې مړ سو. زال سربیره پر رستم او شغاد یو بل زوی د زواره په نامه هم درلود چې لوی پهلوانو. د هغه دوه زامن فرهاد او تخار یا تخوار مشهور دي. له رستم څخه پرامیریز ته سهراب، جهانگیر او گشسب بانو او زربانو پیدا سول او له سهراب څخه چې د پلار له لاسه وژل سوی و د برزو په نامه یو زوی پاتې سو. تر برزو وروسته شهریار وزېږېد چې د دې پهلوانانو په نامه بیل بیل کتابونه سته لکه پرمارزنامه، بروزنامه، شهریارنامه، بانوگشپ نامه، جهانگیرنامه او سامنامه. همداراز د فردوسي په شاهنامه کې هم د دوی داستانونه راغلي دي. د رستم، زال او تخوار داستان په افغانستان کې تر اسلام وړاندې له پخوا زمانو شهرت لري او تر اوسه یو څو ځایونه د تخت رستم په نامه په سمنګان کې، د رستم غونډۍ د زال کلا یا تخارستان، د کهکیزاد کلا د رستم اخوار یا په فراه کې سته چې ځینې دا نومونه د اسلامي فتوحاتو وروسته د عربو په تاریخونو کې هم راغلي دي او حتی د نورو ملتو په تاریخونو کې لکه د موسی خورني ارمني په تاریخ کې له 5 تر 8 میلادي پیړۍ پورې هم د رستم نوم راوړل سوی دی. د دې دورې بله کورنۍ چې په زړورتیا او پهلواني کې شهرت درلود کاوه کورنۍ ده چې د مخه یې یادونه راغلې ده او د ضحاک د ظلمونو او ستمونو په مقابل کې د خلکو یو ډلهیز غورځنګ رامنځته کړی و. له هغه نه یو زوی د قارنکاوګان په نامه پاته سو چې د فریدون او ایرج او منچوهر په وختونو کې له افراسیاب سره د قیقباد په جنګونو کې ډیره میړانه او زړورتیا ښودلې وه. دا کورنۍ د اشکانیانو او ساسانیانو تر دورې پورې د کارن په نامه پاته وه او حتی تر 3 هجري پیړۍ پورې خپل برم او قوت ساتلی و. د پهلوانانو بله کورنۍ د نوذریانو کورنۍ ده چې نوذریان د منوچوهر د زوی توتر له اولادې څخه و.
دې کورنۍ ته په اوستا کې ننونویریانه ویل سوي دي او د توس د نوتر زوی چې نوم یې خراسان د توس د ښار په نامه کې پاته دی د کیاني وخت له لوی پهلوانانو څخه و چې د وایسکا پر زامنه یو بری وموند. د نوتر بل زوی ویسا چې په اوستا کې د ویستا یورو او په پهلوي کې د ویستخم په دری کې په ګوستم یاد سوی دی چې مزد سنا د عین ډیر دشمنان یې وژلي دي او زر اسب هم د توس د زوی له دې کور څخه ګڼل سوی دی. همدا ډول د کاوس زوی پریبرز په پهلوي کې برز پره او د لهراسپ زوی زریر او د زریر زوی بستر په اوستا کې به بستوسر راغلی دی او د گشتاسپ زوی اسپندیار او د وزیر جاماسپ زوی ګرامی په پهلوي کې په ګرامی کرت راغلی دی. د دې پیر هغه شاهزادګان او نجیب زادګان دي چې په داستانو کې د پهلوانانو په څیر یاد سوي دي او د روایتي کیسو له اړخه د دوی تاریخي وجود پیژندل کېدای سي. هر یو د بخدي او خراسان په لرغونیو تاریخي داستانو کې نوم او نښان لري. افغانستان او استایي سیمې د اوستا په دریم کتاب ویندات کې د هغه مهال د معلومې ځمکې 14 سیمې یادې سوي دي. ځینې یې په اوسني افغانستان یا پخواني خراسان کې دي. همدارنګه د اوستا په رشتو کې د هغو غرونو او سیندونو نومونه راغلي دي چې ټول په دې هیواد کې دي. د بیلګې په ډول لومړی آریناویجو هغه سیمه چې په پامیر یا امو ته نږدې په خوارزم کې ده. دوهم سغده د امو په شمال کې سغد. دریم مورو یعنی د مرغاب مجرا مورو. څلورم بخدي یا اوسنی بلخ. پنځم نسایا په شمالي خراسان کې نسا. شپږم هرایوه اوسنی هرات. اووم وایکرته اوسنی کابل. اتم روه د پکتیا ولایت او سلیمان غر ده. نهم هریویته ارغنداو او دهراوت. لسم ایتومنه اوسنی هلمند. یولسم رهیګه د بدخشان راغ په پښتو کې رغه. دولسم هپته هندو یا اوسنی سند. چې دا ټولې سیمې په افغانستان او یا د افغانستان په ګاونډ کې پرتې دي. همدارنګه په اوستا کې سیامیګه یا سیاکو یا تور غر، یو پاریسینه د ګوربت تر الوتنې هسک غر یا هندوکش، سپینه ګونهګیري یا سپین غر او نور غرونه او سیندونه یاد سوي دي چې له دې هیواد سره د اوستا کتاب تر ترتیبونکو اشنایي راښیي. د څلورمې برخې پای.